امید بسیاری از دختران با صدای این زنگ وابسته است. اما در مناطق سردسیر ولایت ننگرهار امروز چهارشنبه تنها بر روی دختران تا صنف ششم دروازه های مکاتب باز شد. تر اوسه په الحال په رسمي توګه باندې تقریبا شپږم ټولګي ته اجازه ورکړل شوې ده او نږدې راتلونکي به انشاءالله نور رسما هغه دغه شي ابتدا شي شروع شي. دانش آموزان در ننگرهار میگویند با شروع دروس در مکاتب راه برای رسیدن به آرزوهایشان باز شد. ډیره خوشاله شوم چې محتم شروع چې بند ډیر حپه وم او اوس شروع شوی د خدای په فضل ډیره خوشاله یم. ډیره خوشاله یم چې مکتبونه مې شروع شو بند و ډیره حپه وم چې د 12 نه پورې مکتبونه شروع شي چې خپل زده کړې وکړو. ډیر خوشاله یم چې زموږ مکتبونه بیرته شروع شول. زه غواړم چې زموږ د خویندو مکتبونه بیرته تر 12 پورې شروع شي. هرچند وزارت معارف گفته بود که شاگردان از صنف اول تا 12 به شمول دختران سر از تاریخ 3 حمل می توانند به مکتب بروند، اما به تازگی وزارت معارف گفته است که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تا امر بعدی بسته است. بر اساس منبع هرگاه لباس شاگردان دختر بر اساس شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی آماده شود، درس‌های مکاتب دخترانه از صنف 7 تا 12 نیز آغاز خواهد شد.